اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي ماشي درته وایم، خدای مو آباد لره، خدای مو روغ لره، خدای مو جوړ لره. ملګرو د دې پیغام په سر کې به ټولو شهیدانو ته سلام کوم. د شهیدانو کورنیو ته ډېر غمونه او دردونه زموږ د ملت په خاطر باندې همدغو کورنیو یووړل. بیا په اوسني وخت کې د څو ورځې مخکې چې په دوانه کوم شهیدان ورالله محمود ریاض د هغو کورنیو ته هم تسلیت وایو او ورسره شهیدانو د خدای پاک شهادت قبول کړي. زخمیان مولانا زینت الله صاحب او شفیق د خدای پاک روغ کړي. چې څومره قیدیان دي د دغې ملت په خاطر باندې چې په قید کې ژوند تېروي، د هغو کورنیو ته هم سلام چې زموږ په خاطر د دې ملت په خاطر باندې دوی یو غم، یو تکلیف، یو پریشانی په ځان تېروي. ملګرو جرګه باندې خبره کوو، د جرګې پس بیا څه شی بیا تر اوسه پورې په دې ټولو باندې خبره کوو. خو لږ مخکې زما 22 کاله کیږي چې زموږ په ملت باندې په اوسني دور کې د وخت ظالمان، مغروره غیر انساني خلک چې نه یې اخلاقیات زده دي، نه یې انسانیت زده دی، نه یې داسې څه یو رویه شته دی چې هغه نه انسان ته وخت ښکاري چې دا هم چیرې یو انسان دی. داسې خلک زموږ په خاوره دا د جبر، د ظلم او د وحشت او د بربریت اډه یې جوړه ده. هم کورونه ړنګوه، هم وطنونه ړنګوه، ما جومات پرېږده، ما سکول پرېږده، ما کور معاف کوه، ما د یو چې چیرې هم پښتانه دي دا بس دا منمه. کله به په یو وخت کله یو علاقه وي، بیا په بل وخت هغه بله سیمه وي، کله به یو ډول خلک، کله بل. خو هدف هغه د پښتنو وهل ټکول، دا د خپلو مفادات په هغه کې لټول. زموږ په دې وینو او اوښکو کې او بدبختیو کې او د ماشومانو د ښځو په ژړاګانو کې هغې د ځان جوړول او د ځان مفادات او ځان بخت جوړول دغه شروع کړي وو. او لا شروع خبره وه. خو اوس 2 کاله د تېر 2 کاله کې دلته په دې خاوره باندې بیا هغه پخوانی ډرامه ترهګري او د ترهګرۍ خلاف بیا جنګ، بیا امن، دا کیسې بیا را شروع شولې. نو د دغې پر خلاف باندې یو ولسي پاڅون ډېره اوږده لړۍ وچلېدله. تاسو ګواه یې پښتنو، زه څوک ګواه کړم؟ تاسو د خپل خاوره د ملت وینئ. دا پاڅونونه زه ډایرکټ په ټولو کې شریک وم. که رښتیا وایو، بیخي رښتیا وایو، او بیخي یو څوک ریسرچ کول غواړي نو بیخي رښتیا دا دي چې دا پاڅونونه هم 95% پاڅونونه داسې شوي دي چې ډایرکټ د تحریک ملګرو هغو ولسي پاڅون نام ورکړی دی او خلک یې راټول کړي دي. ولې موږ ته دا مهمه نه وه چې زموږ نام دې وي پی ټي ایم. ملت دې وي، د ملت دې لږ څه ښه وشي، د ملت کې د لږ څه امن او خوشحالي وي، په دې ملت دې نورې ډرامې، وحشتونه، بربریتونه نه وي. ولې موږ ټول داسې د غریبې طبقې خلک یو، د غریب ولسونه یو، د تحریک ملګري هغه ټول د دغې غریبې معاشرې خلک یو. زموږ خپل تحفظ د دغې معاشرې سوسایټۍ هم په دغې کې و چې یاره څه هم وي چې امن وي لږ. او بیا حالات بدلېدل، حالات نور هم په تیزي سره دومره یعنې زور یې واخیسته. او که تاسو در یادېږي د چمن ګیټ یو لویه حادثه ده، یو لویه سانحه ده. زه به وروسته په هغه خبرې کوم. د سنځاوۍ او د دوکۍ هغه ورونه درته یاد به وي. د انګور اډینه واخله تر د واپاس پر دغه حالات چې وګورې، بیرته که موږ وګورو په دې اوسني 2 میاشتو خبره کومه، هغه د میرلي خطه کې هغه ځناورو ته ورونه اچول. داسې په دې خیبر کې په باجوړ مومند کې بیا تر بونیره بیا زاده د پښتنو سیمو کې یو مختلف طرز باندې د وطن د خلکو ازارول او دا یعنې ستړیول، چېرته د وسایلو د لوټمار په صورت کې، چېرته د ترهګرۍ په صورت کې، چېرته کې حتی په دې سختو ګرمیو کې د پښتونخوا پیداوار، خپله پیداوار بجلي کې دوی ته نه ورکول او ستړیول. که نه داسې د وطن د ملت د یو کړکېچن حالت سره یو سخت حالات سره مخ کړی و. په داسې حالاتو کې چې دلته باتاخوري، دلته وهل ټکل دا ټول روان و. د ګیلمن د شهادت یعنې یو پیښه کیږي، هم بیا بیرته که موږ ګورو بیا
هم دا ټول حالات موږ په نظر کې وساتلې. یوازې دا نه، واقعا ګیلمن زموږ دپاره، زموږ د تحریک دپاره، بیا بالخصوص زما دپاره ډېره لویه اساسه وه. بالکل اوس هم لا نه ده د برداشت. خو موږ بیا هم د ټول ملت خبره وکړه. موږ د ملت کومه خبره وکړه. دغه ټول حالات چې تېرېدل، دا څومره هم تکلیفات چې یا ما نه کړل یا تر دې زیات، یا زما نه هیر یا ما ته یاد نه یا زه پرې خبر نه، دا ټول تکلیفات د دغې ملت راجمع کړه. بیا په دې ټولو کې د ملت یو ارمان و، بیا د ملت یو ضرورت و، بیا د ملت یوه دعا وه. دغې ټول کام د ټول ملت د ټولو ولسونو وګړي یو دعا، یو ضرورت، یو ارمان او یو مفادات یو. هغه دغه و چې یعنې مونږ د پښتانه د خدای پاک په اتفاق کې، مونږ پښتانه د خدای پاک په اتحاد کې، دوی د پښتنو د اتفاق ارمان لرلو. کاشکې د پښتنو مشران په اتفاق شي، دغه خبره نه کوله تاسو پښتنو، نه مو دا اورېدلې. آیا دا د ټول ملت د زړه خواهش نه و؟ د زړه ارمان مو نه و؟ ستاسو د هغو ارمانونو د ترجمانۍ په خاطر موږ د ټول ملت یو شریکه جرګه راوغوښتله. داسې هم نه چې دا په هغه ځای مو چې اعلان کولو، هلته تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک، داسې څه قبایلي علاقایي مشران ناستو، د هغو تایید یې په هغې ځای هم وکړ. خو بیا هم موږ راچک شو، یو سیمه ته لاړل، یو ګوند، یو پارټي، سیاسي پارټي دفتر ته ورغلو وروڼیو سره، راځئ چې سره یو شو، راځئ چې راټول شو. در نه هیر دی، که د چا نه هم هیر وي، اوس هم دا خو د سوشل میډیا دور دی، ریکارډ یې وګورئ چې یوه ورځ خو پرېږدئ، یو ساعت، یوه ګنټه، یو منټ هم موږ نه دی ضایع کړی. هم ستاسو د هغو ارمان پوره کولو په خاطر منډې ترډې مشکلات چا ویل چې نه وو. هغه ثوابۍ کې حالونه نه وو راپسې بند کړي. په مردان کې دا د مردان ولسونه، دا د یعنې هلته هغه مشران چې کوم دي، مایار د نور ټول پې خبر د دیر چې څنګه یې زموږ نه دیر ټول تاسو ته یاد دی، دا د اورغزو دغه مشران در وغږوئ چې موږ تللو څه حال و. داسې په نورو ډېرو ځایونو کې، په تورغر کې، په مختلفو ځایونو کې موږ برداشت کول، هغه مشکلات مو تېرول. د ملت د تاسو د دې ولسونو د ارمان د پوره کولو دپاره زموږ دپاره د ځان مشکلات نه و مهم، زموږ دپاره د ملت د خپلې خاورې د ولسونو د ارمانونو پوره کول مهم و. نو د هغې په خاطر باندې موږ دا وکړل. محترمو، چې کله مو ولسونو ته دعوتونه ورکول، یو ځای یو پاره چنار پاتې شو. نن هم وایم، په زړه کې مې اوس هم درد دی، کاشکې زه تللی وای. اوس مې هم ارمان دی زموږ پښتانه دي هلته، ولې به مو زړونه پرې خبره کېږي. بېرته بیا د پاره چنار په موضوع چې خبره کوم، بیا وروستو په حالاتو باندې په هغه کې به په هغه خبره کوم. خو بیا مو هم دعوت ورکو په یو طریقه، نور هر ځای ته، هر سیاسي ګوند ته دا ته ورغلو، ډېر په درانوي باندې. خبره دا راغله چې ریاست وچ کلاک وویل چې تاسو زموږ نه جرګه نشئ کولی. دې جرګې ته که د زور راغی، دې جرګې ته که کریک ډاون راغی، په چا وشو؟ چا سینې ور مخکې کړلې؟ مونږ په چا احسان نه اړوو، یوازې یاداشت خواروم چې در نه هیر نشي دا خبرې. همدا پی ټي ایم نه و، همدا سرې خولۍ نه وي، هم یې جیلونه خوړل، هم یې لارې ورته بندې وې، هم یې په کلي علاقې کې نه پرېښودل، او هم یې دلته دا د غربت خیمې چې موږ څه په مشکله باندې سره راټولې وې، سره راجوړې مې وې، هغه ته یې ورونه ورکول. موږ د خپل ملت په مرسته راټولې وې. دلته یو خبره دا هم کېږي چې د پی ټي ایم والا د ولسونو نه چنده غواړي. بالکل موږ چې څومره کارونه کوو د خپلو ولسونو په مرسته یې کوو. ولې چې څوک دا اعتراضونه کوي، هغه خو هم پروګرامونه کوي، هغو ته پیسې څوک ورکوي. زموږ ورخوکاره د خپل ملت یې راکوي. غواړو چې نه همیشه به د خپل ملت په مرسته باندې موږ په مخ ځو. د دنیا د بلې هیڅ چا نه موږ نه مرسته غواړو، نه مو په کار دي، نه یې د بل په مرسته باندې موږ خپل ملت جوړوو.
نو هسې خبره به دې پرې کوله چې هغه زمونږ خوارې د غریب ولسونو د خپلو ملګرو هغه راټول کړی شوی څه سامان به مو هغه به یې اورونه ورکول بیا راغلل په دې د جرګې په ځای بانکرې جوړې کړلې کلا یې جوړوله دلته همدغه د سرې خولې ځوانان ورمخکې شول د خپلې سینې پې چور چور کړلې زخمیان شول شهیدان شول د دې ملت ارمان پوره کولو دپاره بیا په ځان هره سخته د تحریک تېره کړله رښتیا هغه ملګري د خپل مشرتابه د امر تابع وو چې کله مشرتابه دا ورته وویل چې جرګه د ملت ارمان دی کوو یې نو دوی هغه یقینا ملګری ډېر خوږ وي دا هر څه تېر شول شهیدان وشول زخمیان وشول این د شهیدان راته پراته دي او موږ په هغه ګراونډ کې موجود یو موږ بیا هم پرشان نشو موږ ونه یریدلو موږ د هغې حالاتو نه د هغو وینو اوښکو په منځ کې هم هیڅ وار نشه خطا او خپله جرګه مو پر مخ د هغې انتظامات روان کړل ګنې رښتیا دا پوښتنه لږ وکئ د هر چا دپاره ملګری خوږ وي خو لږ بیا پوښتنه وکئ چې زموږ څومره زړونه دردېږي خو نه د ملت ارمانونو دپاره بیا زموږ هر څه قربان دا وشول حتی که تر دې حده پورې چې پی ټي ایم خپل تنظیمي حیثیت قربانولو خبره پرې راغله یعنی پی ټي ایم خپل وجود ورته قربان کړ په پی ټي ایم یې بین ولګولو په مخ کې مونږ حرکت کړی دی خو دغې جرګه د دغې ملي ارمان پوره کولو لپاره زما د دغو ولسونو هغه یو خواهش چې زموږ مشران دی مونږ ویل هېڅ مو نه دي پکار د خپل ملت د خپلو ولسونو هغه ارمان چې دوی لري د هغه پوره کول مو پکار دي ملت خوشحال و ورته ملت ډېر ارمانونه لرل سره کېنستلو جرګه ته خدای دې قدر وکړي هر څوک راغلل خدای دې عزت وکړي د پښتنو ولسونه خو ښه ډېر راغلي وو دواړو اړخونو یو طرف ته جلسه به لګیا وه یو طرف ته جرګه لګیا وه همدا جرګه په یو جمهوري طرز وشوه موږ نه وکړل چې څوک مو برخې کړي وي کېدای شي څوک اعتراض لري خو تاسو دا خو د کیمرې د مخ دور دی هر شی د کیمرې و مخ ته شوي دي هر چا په لاس کې موبایل دی کوم یو ګوند دی چې وایي چې ماته نه دی راغلی کوم یو ګوند دی چې هلته مو تقریر نه دی ورکړی هلته مو د خبرې موقع نه ده ورکړې هر چاته مو که هغه قبایلي سیټپونه دي که تنظیمونه دي او برابر ټولو خپله خبره وکړه خپل بیان یې وکړه خپل درد او د ملت درد یې شریک این دوی ته چې په بیانیه کې کومه وعده شوې وه چې په آخر کې به موږ ټول یو تن ورکړو او په جمهوري طرز که بل ګوند نه یو تن و د پی ټي ایم نه هم خالي یو تن و موږ دا نه وکړل چې ځانونه مو پې حاوي کړل یار په دې جرګه کې به د هر چا بیرغ تاسو لیدلی وي کېدای شي دا ګوندونه مو لیدلی وي د پی ټي ایم هم بیرغ نه وي لیدلی موږ ډېر احتیاطونه وکړو چې یار هېڅ نه پکار موږ ته د خپل ملت ته همدغه یووالی پکار دی رښتیا 3 ورځې که سره ګورو هغه خلک چې د ملت ارمانونه یې وو چې چیرې په یو ځای ووینم هغو ډېر په زړه کې خوشحالي هم محسوسه کړې ده هغه د جرګې ګراونډ زما لپاره اوس هم ډېر لوی عظیم میدان دی ډېر لوی میدان دی چې په هغه کې پښتانه راټول شول او جوړ یې کړو یو ځای یو څه محترمو جرګه وشوه جرګې په د آخر کې هر چا خپل خپل کاس راکړ کوم یو ګوند دی چې کاس یې نه کړ که نه وي راکړی هم چا خپل بیا نه وي راکړی موږ وغوښتل د ټولو تقریبا ټولو ګوندونو کسان هم راکړل او یو کمیټي جوړه شوه دا مو هلته فیصله وکړه چې موږ دلته هره پرېکړه کوو دا به په جمهوري طرز باندې یعنې اکثریت چې کومه خبره ووټینګ به پې کوو چې کوم یې اکثریت ومني ډېر خلک کومه یوه خبره ومني ووټ شي کومه خبره بیا به نور هم هغه ورسره منو ځان له به نه ځو بس چې څوک لږ به جمهوري کېږو په دې کې پرېکړې وشولې دا یوه پرېکړه هلته ناست کسان دې ووایي چې په یوه پرېکړه باندې هم ووټینګ نه دی شوی پی ټي ایم خپله اعلان کړله نه دا هغه ځای چې څوک ناست و هغه د قرآن شریف راوړي قسم دې وخوري چې ووټینګ نه دی شوی دا دوی خپله اعلان کړه موږ به یې ومنو یا په هغه ځای باندې څه یوازې زه خو نه وم ناسته تقریبا 4-5 کسان نماینده ناست و هغه د ووایي چې دغه یعنې دلته ووټینګ نه کېده یعنې په اکثریت رای سره دا شی نه دي راغلي دوی خپل راوړل نه دا باندې اکثریت رای وشوله پرېکړې وشوې
پریکړې کې مختلفې پریکړې وي چې تاسو واورېدلې په هغه کې دننه د وسلوال کا هر قسم دی هغه وتل و کا یعنې فوج دی داسې د بجلۍ په کیسه وه نورې ډېرې خبرې وې پکې تاسو هغه پریکړې خیر هغه بیا نه درته ریپیټ کوم یو په هغه کې دا وه چې 20 اکتوبر ته یعنې دا 14 اکتوبر ته یو هفته پس 20 اکتوبر ته به د دغو پریکړو د دغې جرګې په حمایت کې دا ټول ملت ټول سیاسي ګوندونه دا ټول د دغې په حمایت کې راوځي دا د ټولو په شریکه پریکړه وه محترمو راځو چې بیا څه وشول 14 اکتوبر نه پس په 15 اکتوبر باندې په ډان انټرنیشنل کې یو آرټیکل راغی ما هغه ولوستلو چې د جرګې متعلق و په هغه کې ویلي وو چې د جرګې د څه سیاسي ګوندونو چې زموږ رابطه ورسره وشوه هغو وویل چې دا پریکړې موږ نه دي کړې دا دوی خپلې کړي دي او په هغه کې 2-3 پریکړې یاد کړې وې دغه د 15 ورځو پریکړه دا د طالب فوجي وتل چې کوم دغه پریکړې یاد کړې موږ ویل کېدای شي میډیا دا د دروغو څه خبره کړې وي خو بیا مو پته کوله په دې منځ کې د 20 اکتوبر تیاري وه په دې 20 اکتوبر باندې یو ګوند مشر راوښایې د یو علاقې دا چې دوی تش ورته په فیسبوک یو پوسټ کړی وي حالانکې دا خو زموږ د ټولو شریکه وه بیا څوک راووتل یو څو کسانو نه پرته تقریبا ټول یوازې پی ټي ایم و چې په سوشل میډیا هم ورته حمایت کول یعنې هغه په قرآن شریف قسم چې هلته موږ په شریکه سره کړی و موږ په هغه ورته پوره او هم یې په ګراونډ باندې هم منډې ورته وهلې حالانکې دا خو د ټولو شریک و ښه دا وشو موږ پته وکړه چې څه کیسه ده چې دغه چې یاره دا پریکړې چې موږ د ټولو سره نه یو ما ورته وویل چې چونکې زه خو یو غړی یم د دې جرګې راځئ کښېنو میټینګ مو وکړو میټینګ کې تقریبا د 1-2 ګوندونو نه علاوه نور څوک را هم نه غلل هغه هم قبایلي مشران سره راغلل هغو سره مو خبره کړه چې مسله څه ده تاسو خبره ورسره کړو چې هغه وایي چې دغه د 15 ورځو خبره ده د 3,000 کسانو راټولول داسې په دې خبرو کې نه یو مونږ ما ورته وویل چې بس په دا به هم ورته تیر شو مونږ به دلته ټول رایه سره وکړو په دې به ورته تیر شو دا د هم وي نه به 15 ورځې یادوو نه به دغه وتل یادوو چلو چې تاسو وایئ چې دا هر څه په موجودګي کې به د وطن په خیر او په امن کې وي که تاسو وایئ چې پښتانه د هېڅ یو قوت نه لري هېڅ یو اتحادیه د نه لري د دې هر څه په موجودګي کښې به دا وطن په امن وي په خیر به وي که ستاسو نظر وي راځئ اتفاق بیا هم مهم دی اتحاد مهم دی د بجلۍ په مسله خو راسره ټول شئ دا کام د ملت ته یو څه خیر خو به ور ورسېږي د کورمې په مسله خو چې سره راټول شي د هغو ویل بس دا صحیح ده ناست چې څومره و هم یو بلې پرېکړې وکړې چې هغې ځای ویډیو هم جاري شوله د کورمې د مسلې ته مو یو کمیټي جوړه کړله د بجلۍ خبره مو هم سره وکړله او یو احتجاج بل هم اعلان شو 21 نومبر ته ته یقین وکړه هغه یو څو ګوندونه هم چې راغلي وه 21 نومبر احتجاج چې هغه هم نه و موجود او بیا د کورمې په مسله جرګه مو جوړه کړله د ټولو په شریکه زموږ جرګه لا نه وه رسېدلې آیا په لاره کې راګوډه کړله بیرته چا بیا راوینېدله سرکار یوه جرګه جوړوله موږ چې کتل هم د جرګې یوه جوړه جرګه چې کومه د هغه په لاره کې ودرېږي بیرته چې ګورو ټول د سرکاري هغه سره ناست دي موږ په دې نه یو چې که ته سرکار هلته امن راوستلی شي نو ته ملګرتیا مه ورسره کوه یا ته یې دغې خلاف شه بلکل د هر چا خپل یو لاره وي موږ دا نه شو کولی چې هر چا پرې ور وتپو خو دلته په جرګه کښې خو مو هم یوه پرېکړه سره کړې وه باید دغې ته خو هم لږ څه احترام ولره شي لږ خو څه د دغې جرګې هېڅ سپورټ نه یعنې د جرګې نه پس تش هغه د سوشل میډیا یا پوسټ څه وي تر هغې پورې هم سپورټ نه ورکولی دا شایان زه په دې بنیاد نه وایم چې زه به په آخر کې په دې خبره کوم چې زما د دغو هر شي بنیاد څه و الیا موږ وعده سره کړې وه چې د جرګې ممبران ونیول شي په هغې به موږ ټول شریک اکشن اخلو د جرګې ممبران ونیول شول تش په خوله مزمت نه ودرېږئ یعنې خلک وایي منظور چېرته دی ښه ملک نصیر خو موجود و وینیولو بیا څه وشول بیا را چې خلک وایي پلانکی چېرته دی پلانکی چېرته نه دی دغې خلکو څه ریږ شم دغو خلکو څه وکړو دغو دپاره سمه ده چې په ګراونډ موجود و څه وشول دلته په پی ټي ایم یو کریک ډاون شروع شو
2200 نه زیات زموږ ملګري شیډول 4 ته واچېدل او په دې کې داسې و چې مزدوران و ځنې په بینک اکاونټ کې به لږ څه پیسې وې د کور هغه هر شی بند دوی یو قسم لکه لاس وخپې ورته څه پکې مسافر و بیخي د جرګې کې شرکت نه و کړی هغه هم پسې نیول وهل شیډول 4 په کورونو چاپې دا چې کومې دا ادارې دي دا نامونه یې ورکړي دي ISI دی مایک د داسې نور نامونه یې دا دي خو د ظلم جبر د بربریت او داسې دغې شیانو نه علاوه بل کار نه زده دغه په کورونو ګرځه او یو چې دا خو کاله دم دی دا لرې کړي دا هغه د دغه یو کاله دم تنظیم یې ګرځولی و چې هېڅ په خپل نامه باندې حرکت ته نه پرېښوده حتی کې تاسو ټول یعنې هغه خلک یې چې یو څه نظر لرئ نن وګورئ د میرني دپاره احتجاج و په پېښور کې همهغه احتجاج دلته دومره پولیس ورته راغلي ول څه راغلي ول چې دا که پی ټي ایم چې موږ کریک ډاون پې وکړو موږ یې کریک ډاون نه یېرېږو خو البته ملګري مو یو څه عدالتي کاروایي شروع کړې وه چې موږ څه ملګري راوباسو لږ څه لاره ورته دومره کوم چې مخکې مزل پې روغ وکړي په دې هر شي کې موږ بوخت وو دغه هر څه یعنې چې کېدل دا هر څه چې وشول اوس هم موږ دا وایو چې راځئ اوس هم لا لار شته دی راځئ اوس هم سره یو شو موږ د ضد وال خلک نه یو موږ د ضد وال خلک نه یو چې ضد کوو زه دا تپوس هم کوم آیا دا یوازې د یو تنظیم وس و چې د هر څه کنټرول کړي وای د دومره لویو زورورو قوتونو چې دا وطن یې خرابولو په یوازې مخه نیولې وای خو ځکه خو د جرګې ځکه خو د ملت د ټولو د یو کېدلو ارمان لرلو چې هغه یې صحیح حل دی په هغه باندې کار کېږي نو یوازې خو موږ اوس هم لګیا یو یوازې خو پی ټي ایم اوس هم لګیا دی یوازې خو اوس په دا 2-3 میاشتو کې دننه هم چې څومره جرګې شوي دي ماکین جرګه راواخله د بنو جرګه راواخله د جانیخیل جرګه راواخله د نارت وزیرستان جرګه راواخله د کورمې جرګه راواخله داسې تر مومندو پر آیا په دې کې پی ټي ایم مین کردار نه دی ادا کړی هر څومره چې که د 21 نومبر احتجاج یادوي که د 16 اکتوبر یادوي آیا پی ټي ایم پکې مین کردار بلکې 90% کردار نه دی ادا کړی اوس هم د دغو حالاتو که لږ څه مقابله په ګراوند باندې د ولسونو د راټولولو او بیا د هغې په حواله سره د یو مزاحمت کولو یو شکل د هغه پی ټي ایم یې کوي زه په دې خبرو باندې نه یم خو البته چې د ټولو اتحاد نه وي د چا په حواله سره یو موقف نه وي بیا دلته د ملت د راټولولو یو مخصوص اصول یا یو څه نظام سیستم نه وي نو څنګه به کوو په مخ چې دا هېڅ شی نه منل کېږي چې نه به په تعداد کې په دومره تعداد کې خلک راټولېږو نه به دومره سره ورکوو نه شی هېڅ نه دي موجود نه بیا خو هغه په هغه خبره شوله خو بیا هم دا هر شی د مایوسۍ دپاره نه دي والله که په د خپله خاوره ورته پرېږدو اوس به هم زه وروسته بیا په دې باندې خبره کوم اوسني حالات یادوم بیا په خبره کوم چې رښتیا موږ غلي یو که دا د یو خو دا خو تیاري وه دا خو به بیا راتلونکي وخت ښایي محترمو او د امریکا جرمن نه اوس په لندن کې 26 جنوري ته دا ټولې جرګې موږ هغه ځای کې هم لګې کړي دي دغې ملت غږ موږ بیا هم په هر ځای کې پورته کړی مو هم دی پورته کوو یې هم محترمو دا هر څه چې موږ سره وایو اوسني حالات بیا هم خراب دي راځئ موږ ضد نه کوو ځان نه درنه ګټو ټول سره راټول شو هم جرګه مو شته دی هم کمیټي موجوده دی یوه پرېکړه وکړو اوس هم که یې زیاته نه شو کړلی چې څومره څه کولی شو په شریکه یې وکړو هر څومره خبرې موږ ته کوي دا نه ده خبره خو البته د ملت او د وطن دپاره موږ هره یو څه اتحاد اتفاق یا هر شي ته تیار یو البته بیا به هم که دا هم نه کېږي زمونږ سټرګل زمونږ مزاحمت جدوجهد دغه جاری دی او راتلونکي وخت کې زه بیا وایم هغه به بیا اندازه ولګېږي او دا به هم تاریخ وي چې دغې جرګې واقعي یو لوی بدلون سبب بیا وروسته وګرځېدله او دا به هم تاریخ وي چې دا خاموشي نه وه دا یو مضبوطه تیاري وه محترم اوسني حالات هم ښه نه دي اوس هم دا ملت لا
یو متحد او یو ښکلي غږ ته یو تکړه مزاحمت ته اړتیا لري. د سوات د خلکو ځمکې اوس هم لا په تحصیل کابل او په خوځاخیله کې حرکتونه لګیا دي. په باجوړ کې خلک دا نه پوهېږي چې د ورځې څه ووایم او د شپې څه ووایم، ځکه چې د ورځې د یو چا حکومت دی، د شپې د بل چا حکومت دی. د ورځې به فوجي ګرځي په کوڅو کې، د شپې به طالب ګرځي په کوڅو کې. په مومندو کې دا اوس هم په بیزۍ شمشکۍ ایریا د باتاخورینه خلک یعنی وځي خو دوی نه پرېږدي، هلته په زور یې ورته هم کړي دي. په بنو کې یعنی د جانخیل د مین سړک یې بند، هسپتالونه سکولونه یې وربند کړي دي. 19 جولای 2023 باندې په د بنو کې ډېر لوی پاڅون وشو، 26 پکې زخمیان شوي، څه شهیدان وشول. بیا یو معاهده ته سره لاړل، صوبایي حکومت پکې ناست و. صوبایي حکومت موجود دی، خو معاهده عمل شته نه، هېڅ نه. هغه چې کومې دفتر دوی ورته ویلي چې خالي کوو یې، هلته په ښار کې دننه د وسلوالو دفتر یوه هفته یې پرې خالي کړل، دومه میاشت کې هغه شی هلته موجود و. څه شول دا شی؟ نن هم یعنی د بقاخلو حالات څو ځله خراب شول. برید سره وکړي بیا انتقام د ولسونو نه اخلي، بیا وهل ټکول د ولسونو کېږي. په ضلع کورم کې د پاراچینار حالات، ورسره د نږدې سیمو حالات، د شیعه او سني په نامه باندې حالات. دومره سیاسي حکمت نشته پکې چې په هغو کې یعنی دومره یو طرز تیر کړي چې هغه خلک یو کړې معاهده اپلای شي، یو کړې معاهده په هغه باندې عمل وشي او هغو خلکو ته راحت جوړ شي. نن هغه خلک خوراک نه موندوي. یعنی د سټیټ حیثیت دا دی چې هلته یو وړوکې معاهده په 2 کلیو باندې، خو ظاهره خبره د هغه جنګ غواړي. د کورم حالات همیشه چې خراب شي، چې ښه ډېر مړي نه پکې وشي، ریاست تر هغې سنجیده کېږي هم نه. دوی په مینه خوشحال دي. اوس به هم دوی حالات دې ته جوړوي چې یعنې یو بل څنګه په یو بل باندې سره ور اچول کېږي. یو خلاف په اپریشن کوي، هغه به د اغبل خلاف جوړوي، د اغبل خلاف پې کوي، هغه به د اغبل خلاف جوړوي. نو دا حالات دي، دا ټول یو اتحاد ته، دا یو ټول کار غواړي. که مونږ ګورو د خیبر د تیرا ولسونه دي، تقریبا میشتې د افریدو 15 قبیلې، خو ډېرې پکې میشتې دي. نو چې ویې ګورې ولسونه یې نظربند دي تقریبا. داسې ګوره د اورکزو هغه نوی اوس یې د غایې وکړلو، مرجر نور یې هېڅ پکې نه وکړل، خو کله کله د پټواري نظام پلان کې ډینګي، هلته د شهادتونو واقعات تاسو به خپله اورېدلي وي. د اورکزو ملګري به وینئ چې څومره سیاسي خلک او ښکلی خلک هلته شهیدان کېږي. د مالاکنډ دغه هیروشا علاقه د منظرې بابا دی، په دې کې د وسایل راووتل، هم یا څو هفتې نه وې تېرې چې فوج راغی ترهګري دغه د مخ د غرونه نس. د وزیرستان حالات خو بیا بیخي میرلي یو ځل په ټارګېټ کیرینګ تباه که، په دهشتګردو یې تباه که، په هر شي تباه که. اوس یو نوی حالات هلته جوړ دي په دا شمالي وزیرستان او په نورو سیمو کې، تقریبا په پښتنو کې. د پاکستاني فوج نه وي د ډرون نه بم څه اچوي، دا کار یې نوی جوړ کړی دی. نو دوی زده نه دی پوره لا. نو هغې ټیسټینګ چې تجربهګاه پې کوي، هغه په وزیرستان کې کوي. د څو ورځې مخکې سپلګه کې ځوانان وکیل یې کېلولو، کرکټ یې کېلولو. نو هغه دوی دغه غچه کړی دی، بم هلته د نه پې واچېدلو، هغه زخمیان شهیدان وشول. تجربهګاه یې د ده دپاره دی چې نوي شیان جوړ کړي، بیا به دلته تجربه کوي چې ودرې زه اوس څه ریزلټ دی. اړخ که وګورې یوازې دلته نه، په خوست په نورو سیمو کې دا د وزیرستان عام ولسونه بچیان باندې هم بمباري کوه او شهیدان کوه ماشومان. دعوا کوه چې زه خو ترهګر ورنم، هلته ماشومان وژنې. دا یو څه شی دي، حالات جوړوي. هم اوس دغه ټول یو اتحاد غواړي چې د ټول مشکلات حل کوي. همدغه اوس نوی طرز داسې هم څوک یادوي، یعنی څه داسې خبرونه هم ځي راځي چې دا کوم اپریشنونه کوو، گویا که د دغې سیمو نه خلک وباسه. لکه پخوا یې چې د کابل د تباه کولو دپاره یو دلته به خلک اوسوله، اوس یې بیا نوې ډله به چیرې پیدا کړي، هغه به بیا دلته اوسوي. دا ټول هغه مشکلات دي چې دا خاوره به نوره جنګ ته، نوره فساد ته او نور مشکلات ته اچوي. باید د دغو ټولو په هکله باندې دلته یو څه حرکت که شریک نه کېږي، هم بیا یې هم مونږ کوو د خپله خاوره ورته پرېږدو. خو نه، مکین کې د خلکو په هکله باندې هم دغه زور سینه زوري ده.
ټانک وړي خان دغسې لکه مروته دا علاقې هم نور ولسونه حیران دي. دا ټول چې څومره هم مونږ حالات ګورو یا په دې نه مخکې مونږ دغه په حواله سره خبره کوو زمونږ د چمن ګیټ 18 میاشتې کېږي بند دی. 18 او نه فیکټري شته نه روزګار شته خلک بس تباه دي. د پشین توباکه کړي برشور کې اوس اوسني وخت کې 1,26,000 ایکړه ځمکه یو پنجابي ته په زور د خلکو نه ورکړله، په ورنامه یې کړله. سټیټ دی د باچا خان چوکویټه کاسي قبیلې نه په زور نه وړ، بیا چې دوی احتجاج کولو هغه وعالم د هېڅ نه سیکیورټي شته د هرنایي او دوکۍ کې عام ولسونو چې کوم کاروبار دی ورونه ورته ورکوي مخامخ. کله سیف الله لورلایي شیراني او ژوب د علاقو کې هم واقعیت کېږي. حتی کې په د پښین کې یو عام ماشوم دی مصور 2 میاشتې کېږي ورک دی یا ریاستي ځمکې درنه ورته ناست دی. کراچۍ کې هم په کراچۍ کې بنیادي په پښتون او بلوچ باندې غیر اعلانیه پابندي یې لګولې ده. نه راوتلی شي نه احتجاج کولی شي، که کاروبار کې ټوله ورځ بتخوري ده. او هغه سیمې چې چېرته پښتانه یا بلوچ اوسېږي یا د تش ګیز صفا اوبه دا شیان هم نه ورکوي، دوی به خپل ورته څښي. دا بیخي یو شعري نه شماري. دا ټول شیان چې کوم دي هم دا یو اتحاد ته اړتیا لري او دغه اتحاد په خاطر باندې یعنی باید مونږ بیا هم خپل سټرګل بساتو او د اتحاد کوشش هم کوو، ضدونه نه کوو. دا خبرې مې یوازې په دې بنیاد وکړلې چې خلکو ویل چې که چیرې دلته هر څوک تیار دي یو ښه حرکت او دغو حالات سمولو دپاره یو فضا ده، خو مونږ پکې ورک یو. داسې نه ده، ما صرف د ایږي د وضاحت په خاطر باندې چې دغه دا دي. خو بیا هم درته وایم چې ورک نه یو، انشاءالله نتیجې به راځي. په والله که خپل وطن ورته پرېږدو، د خپل وطن ولسونه هم نه ورته پرېږدو. ولسونو ته هم دا وایو دا چې څومره څه واقعیات کېږي باید لیکئ، څومره زخمیان شهیدان څومره هر شی کېږي لیکئ. د احتساب ورځ به په دوی نه راځي، سوچ هم د نه کوي چې دوی به احتساب ورځ نه راځي. انشاءالله د وطن بچیان لا موجود دي. ټیک ته مسایل به وي، ټیک ته لږ به خبرې وي، مشکل حالات راځي، خو دغه دا معنا نه ده چې موږ د هغې نه پرشا شوي یو. احتیاط صرف دې ته وایي چې زه یو کار دی پرېږده یې نه، خو یوازې خپله تیاري په دې طرز ورته کوم داسې ورځم که نه. نو خدای به خیر کړي. خو بیا هم غواړو چې یو خدای اوس چې کومې متاثره علاقې دي، قبایلي اضلاع دي یا نورې دي، چې دوی ته وایي چې اپریشنونه به وکړو، هغو ته هم زموږ اراده ده یو وفد د هغو ځایونو ته ټولو ته لیږو چې راځئ ټول په شریکه د اسلام آباد په طرف باندې لانګ مارچ پر وکړو. یا اول خو آی ډي پیس کېږو نه، کمه په زور وباسي یا وباسي، بیا راځئ ټول په یو ځای ووځو، یا ټول په کروڑونو آبادي و اسلام آباد کې ورته پنډ شو، یا بل ملک ته ځینې لاړ شو چې تاسو بس کوئ، موږ به خپل بیا کیسه در سره وکړو. نو د هغې په هکله هم انشاءالله یو ترتیب به سیټ کړو. او بیا چې کوم د پی ټي ایم بهر میشته، پی ټي ایم د هغه ته یو پیغام دی چې یو خو دوی په نړیواله دنیا چې کوم دي یو ان دا یا نور هغه ادارې دي عالمي د کرایمز په حواله سره، د عدالت په حواله سره، باید هغو ته ډیر واضح خو ډیر په غټه توګه دا پیغام ورسوي چې یو په میرلي کې پاکستان فاسفورس وایټ فاسفورس بمونه توی کړل په ولسونو باندې، هر شي ته اور ورکړه. آیا دا د انټرنیشنل لا چې کومه ده چې پاکې وایټ فاسفورس استعمال بند دی، د هغې خلاف ورزي او ډیره په ښکاره ورځ به ولې دنیا پې خاموشه شوله. د ډرون سیسټم دوی جوړ کړی دی او د ټرینینګ دپاره یې د پښتون ولسونه استعمالیږي. دا د انساني حقوق خلاف ورزي ده، ولې دوی پې خاموشه دي. دغسې وارن ټیرر په نامه باندې چې موږ یې هېڅ وارن ټیرر نه منو، د دنیا یو هسې ډرامه وه. د دې په نامه باندې دلته چې کوم جنګ وشو، دوی ښه مني چې وارن ټیرر دی. په دې کې تر ټولو زیات یعنی آی ډي پیس چې جوړ شول دا د زموږ د پښتونخوا خلک وو. هغې په هکله باندې دوی بیا دا خو د دوی د پالیسیانو د لاسه وشول. دوی څه وکړل او چې کوم فنډینګ یې کړی و هغې اکاونټیبلټي دوی تر اوسه پرې ولې نه وکړله. په وزیرستان کې سپیشل شمالي وزیرستان کې پاکستانی فوج انسانان عام پښتانه څه دي ایز ا هومن شیلډ یې استعمالوي، یعنی د خپل کنوایي په منځ کې یو ګاډی فوجي یو دوه سیویلین، یو فوجي او بیا یو د سیویلین ګاډي په منځ کې ورکړي چې که په دوی څوک اټیک کوي چې هغه عام ولسونه یعنی ایز ا شیلډ استعمال شي. دا آیا د انساني حقوق ډېرې واضحې خلاف ورزي نه دي؟
بیا پاکستان یو فیلډ سټیټ دی. فیلډ سټیټ څنګه دی؟ جوډیشري ته ګوره سمده جی په بنو کې په جیل کې دی. این چې دی په جیل کې دی په هغه تاریخ باندې چې دی په جیل کې دننه دی هغې کې یو تاریخ باندې په چترال کې په ده باندې اف آی آر کېږي چې ده دلته چرس خرڅ کړي دي. ته ګوره خو خالي چې دی څومره عزتمن خلک ته په کوم طرز باندې الزامونه پرې لګوي. ملک نصیر په یعنی په 2021 کې دلته کوم ورځو کې چې په جرګې کې چې ویډیوز یې موجود دي هلته دلته و هلته په 2021 کې په خوزدار کې یو اف آی آر پې کېږي چې ده دلته یعنی چرس کول. بیا یې سمده جي شانګله ته وړ په هغه باندې دا دی په علي وزیر باندې په جیل کې دننه دی هغه دی هم اف آی آر چې دی په سکر کې په دا ورځ باندې په پاکستاني فوج پسې تقریر کول او دی په هغه ورځ په جیل کې دی چې کومه ورځ یعنی د وکیل کلی په دې ورځ یې کول. دا هر شی مخامخ د جج کېږي او پولیس یې په مخ وړي. دا یو جوډیشري ده، دا یو پولیس نظام دی، دا یو سټیټ دی، دا فیلډ دی. د دغې په والا سره هم په دنیا کې دی یو لوی احتجاج وشي چې یو کام د یو فیلډ سټیټ مخ پروت دی په هغه کې ظالمان جابران د دوی غوښې د دوی وسایل د دوی وینې څکي او خوري او هیڅ یوه اداره نشته چې تحفظ ورکړي. نو په دې خیر دا خو به د وخت سره پته لګي. باقي چې څومره پاڅونونه کېږي د حالاتو په هکله هغه ټول ډېر خوشاین دي، ډېره ښه خبره ده چې کېږي. خدای دې تاسو آباد لري. انشاءالله اوس وخت ډېر نه دی پاتې. موږ اوس هم لازه په دې غا کې نه یم چې تاسو ته دا وښایو چې په دې څه وخت کې موږ کوم پراګرسونه وکړل، خو ورځې لرې نه دي. زموږ دا خاموشي هم زموږ یا خاموشي هم نه ده، دا تحریک روان دی، خو لږ څه چې یعنې هغه زیات تیز نه دی. دا هر شی په دې معنا نه دي چې ګویا کې یا څوک مایوسي خو خدای مکه دا ټکی سړی نشي کولی یا خدای مکه دا ټکي چې خولې نه چا نه وځي چې څوک پر شا شول یا شري نه کوي. په خاورو د ملت په سر چې سودا وي هغه ځای کې موږ نه کینو او بل په هغه ځای لعنت وایو چې څوک دی نه داسې موږ د خپل خاورې د خپل ملت په خاطر ډېر درانه ملګري ډېر نږدې ملګري مې شهیدان شوي دي، ډېر زیاتې قربانۍ دغه ملت ورکړي دي. دا لاره خو هېڅکله نه پرېږدو. دا ملت به انشاءالله بریا مومي. ملګرو زه یو ډېره واضحه خبره ده کوم، بیا د ټولې دنیا تاریخ راواخله بیا پسې ګوره چې ما څه وویل. یو د رښتونې لاره یو د دروغجنه لاره. رښتونې لاره هغه ده چې انسانانو ته ګټه وي، دروغجنه لاره هغه ده چې د انسانانو په نقصان وي. ظلم، جبر، بربریت دا دروغجنه لاره ده. د دغو ختمول، د دغو لرې کول، د دغه مخالفت کول دا رښتونې لاره ده. د دنیا تاریخ دا دی چې دروغجنه لاره وجود لري، خو البته د رښتونې لارې په مخ ته دوی همیشه شکست خوړلی دی. په دنیا کې یو ځل دا هم نه دي شوي چې رښتونې لار ته نه شکست خوړلی دی د دروغجنه مخ ته. ټیک ته وخت لګي. موږ په رښتونې لار یو، موږ په رښتیا لار روان یو، دوی د ظلم، جبر او د دروغو په لار روان دي. نو فتح چې کومه دا زموږ ده، البته په امتحان کې یو. د خدای امتحانونه په انسانانو راځي، په هغه کې باید مایوسي ونه کوئ. بالکل به مایوسه کېږئ نه چې تر څو دا پښتونخوا وي، تر څو دا وطن وي، تر څو دا ملت وي، تر څو چې یو هم په دې لر او بر کې یو افغان پاتې وي، چې تر څو یو پښتون پاتې وي، تر هغې به دا ملت او دا وطن ظلم جبر ته انشاءالله نه ورکوو. هیڅکله پر شا کېږو نه. پی ټي ایم هیڅ بل مفادات نه لري. 6 کاله ستاسو مخ ته ولاړ یو، کوم یو مفاد مو بل لرلی دی؟ یوازې د دې چې د خپل ملت دفاع وکړو. او موږ دغه لار باندې نه پښیمانه یو نه خفا یو. مشکله لار ده، خپله مو راته خوښه کړې ده. بالکل د ملت دپاره مشکلات په ځان وړل زموږ د یعنې زموږ د زړه د سکون سبب ګرځي. دا که ډېره مشکله لري، تر دې هم مشکلې لارې، تر دې هم سختې لارې، دا مراحل به په دې لاره کې راځي. دا زموږ انتخاب دی، هېڅ پې خفه نه یو. ښه په خوشحالي باندې موږ دغه
یو لوی ژوند ورته وایو چې د خپل ملت د خپل وطن او د ظلم جبر په مخالفت کې تیر شي او د خپل وطن په حمایت کې تیر شي. تاسو د تل آباد وئ. زه به بیا هم د وخت د ضرورت مطابق تاسو ته خپل پیغام جاری کوم. انشاءالله تیاریانې به روانې دي، زر به د هغې نتیجې هم راشي. خدای مو تل راته آباد لره. خوشحال اوسئ. ډېره مننه کوم د ټول ملت، د ټول قام، د خپل تحریک د ملګرو.